سرفراز احمد د لوبډلې مشري پرېږدي. شعیب اختر سلام او مینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. وروسته تر هغې چې په وروستی نړیوال جام کې پاکستان ښه ونه لوبېده، پر لوبډله خاص کر لوبډل مشر باندې له لر او بر انتقادونو زور واخیست. دا لړۍ لا هم ادامه لري چې د مینوال وروسته پخوانی کرکټ لوبغاړي، مبصرین او نور د پاکستاني کرکټ لوبډلې نه یوازې د لوبډل مشر بدلون ضرورت ګڼي، بلکې د روزونکو په اړه هم انتقادونه شتون لري. وروستی ګوتڅنډنه بیا د پاکستاني پخوانی چټک توپ اچونکي شعیب اختر ده چې وایي سرفراز باید پر خپل وکټ ساتنه او توپوهنه کار وکړي، په دې برخو کې د خپل مهارتونه زیات کړي. هغه د هیڅ فارمیټ د لوبډل مشرۍ لپاره جوړ نه دی. شعیب اختر چې پر یوټیوب چینل په یو لایف ویډیو کې خپل د زړه بړاس ایستلی زیاتوي، د لوبډل مشر بدلون ته ضرورت دی. حارث سهیل یو بهترین آپشن دی، د یو ورځنیو او شلوریزه لوبو لپاره وړ کس دی. د ټیسټ فارمیټ لپاره زما له نظره بابر اعظم یو ښه کپتان کیدلی شي، هغه ښې منډې کوي. شعیب اختر د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څرګندونو ته په اشاره وایي نوموړي د لوبډلې په اړه خبرې کړې وي چې تر نړیوال جام وروسته یې سمول اړین دی. شعیب اختر وایي په راتلونکي نړیوال جام کې دا لوبډله به ډیره ښه ولوبیږي. که عمران خان خپله واده پوره کړه، ځوان لوبغاړي رامخکې شي، دا به د نړۍ قوي لوبډله وي. د شعیب اختر دا ځانګړې تبصره په داسې موقع مخې ته راځي چې د نړۍ زیاتره هغه لوبډلې چې په دې نړیوال جام کې ښه کرکټ ونه کړ، لوبډل مشرانو یې خپل موقفونه وبایلل او ځینې لوبغاړي هم له لوبډلو کېنول شول. پاکستانی لوبډل مشر سرفراز احمد نه یوازې دا چې پر لوبډل مشرۍ او کارکردګۍ انتقادات کیږي، ترڅنګ یې د لوبډل مشر په توګه د فشار د زغملو، د لوبغاړو د تنظیم او د تېروتنو پر وخت لوبغاړو ته د حوصلې د ورکړې طاقت هم نه لري او کول، یعنی عادي حالت او روحیات زر بایلي چې په میدان کې له لوبغاړو سره د سم سلوک او د نه کولو په وجه ترې اکثریت لوبغاړي خفه دي، هم یې ورسره اړیکې ټینګلې شوي دي. نو دوستانو، تاسو د شعیب اختر دغې نظر ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپله نظریه شریکه کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.